إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد د قذف متعلق منګه پروګرامونه شروع کړو. مخکې مونږ پروګرام کې دا خبره کړې وه چې هر کله په یو سړي باندې قذف ثابت شي او د هغې په خلاف کې هغه انسان چې په چا باندې تهمت تړلی هغه اقرار ونه کړي یا ګواهان موجود نشي یا نور هغه شرایط مونږ ذکر کړي دي چې هغه موجود نشي، نو دغه انسان له به حد ورکولی کېږي. د هغې حد مادي ادبي هغه مونږ ذکر کو چې یا به دوري هغې له ورکولی کېږي او دارنګې د درو سره دغه انسان به بې فاسق ګڼلی کېږي او د دغه انسان ګواهي به هغه رد کولی شي. دې باره کې مخکې مونږ نشاندهي وکړه چې بعضې داسې حالات دي چې کله یو سړی په چا باندې تهمت وتړي، د تهمت تړلو باوجود هم د قاذف له په بعضې صورتونو کې حد نشي ورکولی کېدلی. د بعضو علماو اختلافات هغې کې مونږ ذکر کړه. یو صورت بل چې کله یو قاذف په مړي باندې تهمت وتړي، یو سړی مړ شوی او په هغې باندې تهمت هغه وتړي، نو د جمهور علماو اتفاق دی په دې باندې چې په هغه سړي باندې حد واجب دی چې چا تهمت په مړي باندې وتړو او هغه مړی او دارنګي برابره خبره ده کو هغه نارینه وي او کو زنانه وي، کله چې د هغې ورثو مطالبه وکړه چې په دې انسان باندې دي حد قایم کړلی شي، جمهور علما وایي چې په ده باندې به هغه حد جاری کولی شي. لیکن حنابله علما چې دي هغه دا وایي چې عدم وجوب الحد دی على من قذف میته، هغه انسان چې په مړي باندې تهمت وتړو په هغه باندې حد واجب نه دی په دې قاذف باندې، مګر دومره خبره ده کو چرته دا مړی هغه مؤنث یعنی زنانه باندې او په هغې باندې تهمت وتړو په هغه زنانه او د دغه زنانه زوی او هغه محسن و، نو د دغه زوی دپاره وایي دا حقه خبره ده چې هغه مطالبه وکړي د دغه انسان د حد چې دله حد ورکړلی شي. وجه دا ده چې د هغې په مور باندې تهمت وتړو، د هغې د وجې نه د دې هلکه یو قسم له سپکاوی راغی او دا د هغې په وجه باندې یو قسم له د دې هلک نسب هغه منفي کېږي د خپل مور او د خپل پلار نه، نو په دې کې به اصل کې بیا د دې هلک احسانوالی دا شرط وي، د مړي احسانوالی چې کوم مغضوب دی د هغه به پکې شرط نه وي. نو په دې صورت کې به د دغه انسان چې کوم قاذف وي د حنابلو مسلک دا دی چې کله د دغه زنانه دغه هلک دغه زوی مطالبه وکړي بیا به هغې له حد ورکولی کېږي. یو بل صورت چې یو سړي په هغه زنانه باندې تهمت وتړو قذف چې د هغې اولاد وو بچي وو، لیکن د دغه هلکانو یا د دغه ماشومانو پلار پته نه وه چې پلار یې څوک دی، نو هغه انسان چې هغه قذف په داسې زنانه باندې وتړو چې د هغې د اولاد د پلار پته نه لګېږي، نو په دې انسان باندې حد نشته دی. ځکه پې حد نشته دی چې دلته هغه نښې موجودې دي، هغه امارات موجود دي چې کوم د زنا دي، دا دی چې ماشومان پیدا دي بغیر د پلار، نو هر کله چې دا نښې موجودې شوي نو د دې زنانه عفت ختم شو، پاک دامني ختمه شوه، خو لیکن بیا هم علما فرمایي چې دې سړي له به تعذیر ورکولی کېږي، ځکه ده سره خو ګواهان نشته دی او نه دا یقیني ویلی شي چې او دا د زنا نه پیدا دي، دې زنانه زنا کړې ده، دې سړي باندې تعذیر شته لیکن حد د دې انسان دپاره نشته. یو بل مسله د قذف متعلق هغه دا دی چې یو سړی راپاڅېدو او هغه ډیر خلک په یو ځای کې ناست او په دې ډیرو خلکو باندې د تهمت وتړو، په دې ډیرو خلکو باندې د تهمت وتړو. نو دې باره کې علما وایي چې آیا په دې سړي باندې د دې ټولو خلکو په مقابله کې یو حد لازمي دی کو نه،
د هر انسان د پاره به جدا جدا دا سړی حد کولی شي. مثلا دې ځای کې یو 10 کسان ناست یو بل سړی راغی هغه په تهمت وتړو په دې 10 واڼو، نو آیا د دې 10 واڼو د طرف نه به یو ځل حد کیږي کو نه؟ د هر یو د پاره به جدا جدا دا حد کولی شي. نو په دې کې د علماو اختلاف دی. بعض علما لکه احناف علما او دارنګ مالکیان او د امام ثوری او شعبی دارنګ نور علما دي، اغي مسلک داري چې کله یو سړی په یو جماعت باندې هغه تهمت وتړو لیکن بکلمه واحده د دې ټولو د پاره یو خبره استعمال په یو خبره باندې د ټولو ته بس دا قذف په وتړو، یادا دي چې د ټولو د پاره مختلفه کلمې استعمال کړي، یو د پاره یو قسم کلمه بل قسم دسي جدا جدا کلمو باندې هغه باندې تهمت وتړو. نو د دې علماو مسلک داري چې دله بس صرف یو حد ورکول کی چې کله په یو جماعت کې خلق ناس برابر خبره ده چې دغه جماعت خلکو اغي د دین مطالبه کوي چې یو ځلی حد کې یو کنه دغه جماعت خلق دا مطالبه کوي چې نه دله یو حد رسته د بل حد نور کې معنی مختلف حدونه او کاغي مطالبه کوي او کنه کوي، لیکن دیله به یو حد ورکول کی. اوس دی فرمایي کو چرته دا داول د پاره حد کړل شو داول د پاره، نو د دې دویم د پاره به دا نشي حد کوله چې دا غي نورست راشي چې لکه زما د پاره هم حد کوي، بس دا یو حد دی ټولو د پاره بس دا کافی دی چې دا ورکړل شي. او د شوافع مسلک د امام احمد بن حنبل او د ابن ابي ليلى او د عطاء دای مسلک داري چې کله یو سړی قاذف او یو جماعت وی پاغي باندې تهمت وتړي په مختلفو کلماتو باندې ځان له هر سړي باندې قذف وتړي په دغه جماعت، نو هغه وی چې د هر یو د پاره به دا جدا جدا حد کولای شي. د هر یو د پاره 10 کسانو پاغي باندې په مختلفو کلماتو باندې تهمتونه وتړل د زنا قذف په وتړو، نو د هر یو د پاره به جدا جدا د حد کولای شي. وجدار چې دا اصل کې د انسانانو حقوق دي او د انسانانو حقوق په یو بل کې نه داخليږي، پاغي ځان له تهمت وتړو په دې ځان له وتړو اگر کو یو جماعت کې ناس، لیکن د هر چا د پاره به جدا جدا هغه دا حد کولای شي. خدا ال چې کله په مختلفو کلماتو په کلماتو باندې په یو کلمې باندې نه، او هر کله چې په یو کلمه باندې په دغه جماعت باندې تهمت وتړي، نو د امام شافعي رحم الله اولنې قول او دارنګ د امام احمد رحم الله یو قول هغه دار چې په دې باندې حد واحد دی، د دې ټول نه به یو حد په دې باندې قایمي. دا غي وجدار چې الله رب عزت قران مجید کې دا فرمایي والذین يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء. دی وی چې په دغه آیات کې اصل کې الله رب العزت د حد قذف د پاره دغه جل ذکر کړي دوری ذکر کړي دي، لیکن په دې آیات کې دا فرق نشته دی چې دا حد قذف په یو کس باندې ولګو او په یو جماعت په یو ځای باندې ولګو، خو مطلقي دا راغلي چې دیله به دوری اتیا ورکول کی. نو د دې وجنه دیله به یو په یو کلمه باندې کو چرته دیو یو جماعت متهم کو په قذف باندې، نو هغه به یو حد ورکول کی. نو دا د دې علماو هغه قول په خلاف د دې چې کله یو باندې ځان له وکي ځان له نو پاغي کې به اصل کې دغه یو د وجنه به ځان له حد کولای شي او د دې بل د وجنه به ځان له حد کولای شي، ځکه د دې یو په وجه باندې د دې بل معرا او د دې بل چې کوم نقصان دی هغه نه ختميږي. او ټول په جماعت کې ناستو، نو چې په جماعت کې ناستو د یو په وجه باندې چې مثلا د هغه شرم او د عارو هغه په وجه باندې دا حد کړل شو، دا ټول شرم او عار ختم شو، ځکه هغه ټول په یو ځای باندې ناس او ځان له چی دا په یو ځای نه هر یو قسم هر سړي باندې ځان له تهمت ولګي. او بل مسلک د امام شافعي رحم الله نوې قول او دارنګي د امام احمد بن حنبل او د حسن ابو ثور داغي داري چې د هر یو کس د پاره بزان له اگر کو په یو کلمه باندې وي او دارنګي یو مجلس کې وي او پاغي باندې تهمت په ډیرو خلکو ولګيږي، د هر یو کس د پاره ځان له دا سړی حد کول شي. ځکه دا د شرم دی چې دا په هر یو کس باندې دا لازم شو، بس هر کله چې د هر یو کس د پاره دا لازم شو، نو ضروری ده چې د هر یو کس د پاره دا ځان له حد کړل شي.
دا اخیرنی قول د امام شافعي رحم الله، د امام احمد رحم الله او د حسن او د ابو ثور د مختلف علماء دا دی. لیکن په دې کې یو بل مسله هغه دا دی چې یو سړی او پاغه باندې د یو کس د پاره دوری هغه ورکول کېږي، په یو کس تهمت تړلې، د دې درو په دې منځ کې دې سړی په بل کس باندې تهمت وتړو، د دې درو په دې منځ کې دې سړی په بل سړی باندې تهمت وتړو. نو د امام ابو حنیفه رحم الله قول دا دی چې په د باندې با بس امقه یو حد قایمیږي چې کم کې دا روان دی، د دې بل سړی په تهمت باندې په د باندې حد نه قایمیږي. اگر کو دا وایي چې یو کوړه ولې نه یو کوړه هغه پاتې کنه، نو په دغه یو کوړه بوله ورکړل شي، په دې کې د دغه بل سړی حدم هغه ختم شو، د بل سړی باندې چې کم تهمت تړلې. لیکن د مالکی علماء قول لاره کو چرته دغه قاذف لا دوری ورکول کیږي او دارنګي کمی دوری ولا ورکړل شوی لګي دوری او په دې منځ کې په بل سړي باندې تهمت وتړو، مثلا لس دوری ولا ورکړل شوی یا پنځلس یا شل او په بل سړي باندې تهمت وتړو، نو دا مخکې چې کمی ورکړل شوی دي هغه دوری به لغوه کړل شي، به د سر نه شروع شي. نو هر کله چې د سر نه شروع شي یو پیره دوری به ولا ورکړل شي، اتیا دوری به پوره شي، دا به د دوانو د پاره حد شي، دا ولنی او د رستنی د پاره. او کو چرته دوری ولا ډیری ورکړل شي مثلا او یا ولا ورکړل شي او په دې بل سړي باندې تهمت وتړو، نو به دغه دوری د دې اول پوره کړل شي، د باتیا پوره شي او د دې بل لپاره به د سر نه شروع شي، اغلب چې کم دی به جدا اتیا دوری ورکول کیږي. دا د مالکی او قول دی د هغه انسان په باره کې چې کله د حد په دوران کې په بل سړي باندې تهمت وتړي، دا خو د جلد متعلق او دارنګي د درو متعلق بعض مسائل د علماو په لیز باندې اختلافیه چې هغه مونږ ذکر کړه. دویمه سزا چې مونږ هغه ذکر کړې وه په شریعت کې د هغه انسان د پاره چې هغه قاذف وي او د هغه قذف هغه ثابت شي، نو هغه سزا دا ده چې د دې انسان گواهی به رد کېدلی شي، د دې انسان گواهی به په آینده کې هغه رد کېدلی شي، د گواهی به نشي قبلېدلی. قرآن مجید کې الله رب العزت فرمایلی دی همدا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فأجلدوهم 80 جلدة، اتیا دوری ولا ورک ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا، د دې گواهی به د آینده د پاره نه قبلوي. لیکن رست الله رب العزت په دې آیات کې دا فرمایلی دی الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فإن الله غفور رحيم، مگر هغه خلق چې هغه توبه وسته اصلاح د خپل عمل او آینده کې نیک عملونه د شروع کړ، نو الله رب العزت بخون کې او مهربان دی. الله دا فرمایلی د علماء اتفاق دی په دې خبره باندې چې د قاذف نه د توبې په وجه باندې چې کوم د فسق دا صفت ته دات ختميږي، د فسق صفت د توبې په وجه باندې ختميږي، هغه ته به فاسق نه وي چې کله توبه وستله، لیکن عقوبت د دروچ دی هغه د توبې په وجه باندې نه ختميږي، په دې باندې اتفاق. لیکن د دې گواهی متعلق چې کله یو انسان توبه وباسي د دې قذف نه اصلاح د عملو کې، آیا په آینده کې به د توبې نه وروسته د دې انسان گواهی قبلېدلی شي که نه، کوم چې قاذف. نو په دې مسله کې هغه اختلاف دی. دا اختلاف اصل کې د دې استثناء نه پیدا شوی دی چې د استثناء نه مخکې ډېر معطوفات هغه ذکر دي، نو هر کله چې هغه ذکر دي په واو سره درې شی نه ذکر دي، نو دغه استثناء د دې کم نه ده، د دې جلد نه ده او دارنګي کو هغه د فسق نه ده، کو هغه د شهادت نه ده، نو په دې کې هغه الا الذين تابوا کې دغه استثناء د وجنه چې دا ټول جملې ته دا استثناء شامل ده او کو نه صرف د اخیرنۍ جملې ته دا استثناء شامل ده. نو په دې کې بعضې داسې صورتونه دي چې هغه متفق دي، د علماو اتفاق دی په دې باندې چې قبول د شهادت د قاذف مخکې د اقامت د حد نه او وروسته د توبې نه، یعنی د هغه انسان گواهی چې کوم
قذف په چا باندې لګولی او په هغه باندې لا حد نه قایم شوی او دارنګې توبې ویستلی، حد پې نه قایم شوی لیکن توبې ویستلی، نو د دیو اتفاق دی په دې باندې چې د ده ګواهي به قبلیږي چې کله توبه وباسي او حد پې نه قایم شوی د ده ګواهي قبلیږي. نو دارنګې اتفاق په دې کې هم دی چې د ده ګواهي به نه قبلیږي په هغه صورت کې چې کله پې حد قایم شي او توبې نه ایستلی، حد پې قایم شي چې توبې نه ایستلی، نو د ګواهي څنګه قبلې؟ دا خو اتفاقي صورتونه دي. دریم صورت داسې دی چې هغه اختلافي صورت دی د علماو په منځ کې، هغه اتفاقي صورت، هغه دا اختلافي صورت هغه لاندې به هغه مونږ ذکر کوو او په هغې کې د علماو اقوال ذکر کوو. هغه دا دی چې شهادت د قاذف مخکې د اقامت د حد نه او مخکې د توبې نه یو سړي په چا باندې تهمت وتړو قذف، لیکن هغه باندې حد هم لا نه دی قایم شوی او توبې هم نه دی ایستلي وقبل التوبه او قبل اقامت الحد، نو آیا د دې دا ګواهي قبلېدلی شي او که نه شي؟ نو په دې کې د علماو اختلاف دوه رایې دي په دې کې. یو رایه په دې کې دا ده چې شهادت د قاذف مخکې د توبې نه هغه نه قبلیږي، دا قبلېدلی نه شي چې توبې نه ایستلي تر څو پورې، نو د هغه ګواهي هغه قبلېدلی نه شي. د امام شافعي رحمه الله او دارنګې د حنابلو د هغې قول دی په دې کې. دویمه رایه په دې کې دا ده، دویمه رایه چې شهادت د قاذف مخکې د اقامت د حد نه هغه قبول دی، هغه قبلېدلی شي. دا د حنفیو مسلک دی، دارنګې د مالکیو هغې مسلک دی. د هغې دپاره مختلف دلایل هغه دیو ذکر کړي دي او د علماو په هغې باندې مختلف مکالمې دي چې هغې ذکر کړي دي، لیکن صحیح خبره علما هغه دا ذکر کوي چې هغه انسان چې په هغه باندې مثلا حد په بل چا باندې تړل، دا تهمت په بل چا تړلی دی او دارنګې قذف په بل چا باندې تړلی دی، نو دا معلومیږي چې د دغه انسان ګواهي به هغه نشي قبلېدلی، عدم قبول شهادت القذف مخکې د هغې نه چې توبې هغه نه ایستلي. چې کله انسان توبه نه ایستلي نو که په هغه باندې حد قایم شي او که قایم نشي د دغه انسان ګواهي هغه نشي قبلېدلی. وجه دا ده چې د داسې خلکو سره دلایل هغه موجود دي، په دې باندې اگر کو اعتراضونه شوي دي، لیکن دغه اعتراضات هغه په داسې معرض کې نه دي چې هغه د خپل ځای ونیسي او دارنګې په صحیح ادلو باندې دی هغه ثابت کړلی شي. او هغه خلکو رایه چې هغې دا وایي چې کله یو انسان توبه نه ایستي، د توبې نه مخکې حد پې قایم شي او توبې نه ایستلي، نو د هغه بې شهادت قبلیږي، نو دغه قول بې کمزوری دی. نو دې وجې نه دغه انسان چې کله په هغې باندې حدثه د قذف ثابت شي، نو د هغې شهادت هغه قبلېدلی نه شي. په دې کې یو بله مسله ذکر کیږي چې شهادت قاذف بعد الحد والتوبه، کله چې یو سړي په چا باندې قذف وتړو، تهمت یې پې وتړو او دارنګې د هغې نه وروسته په ده باندې حد هم قایم شوی او دارنګې توبې م ویستله، آیا د دې ګواهي به قبلېدلی شي او که نه به شي قبلېدلی؟ په دې کې بیا د علماو اختلاف دی چې بعد اقامت الحد و بعد التوبه د ده ته ګواهي قبلیږي او که نه. نو دې کې هم د علماو بیا دوه قوله دي، دغه اقوال متعلقه نشاندهي او دارنګې د قاذف متعلقه بعضې نور مسائل انشاءالله هغه به آینده پروګرام کې ذکر کوو. اوس د پروګرام وخت په ختمېدو باندې دی، تاسو نه اجازت غواړو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د
پیغام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږ پاڼه سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ.